السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ د نن ورځې موضوع د مسکان خورکۍ لپاره د هغه خورکۍ چې تقریبا ټوله نړۍ پیژني. دا خورکۍ هغه وخت چې پوهنتون ته داخليږي دا داسې وخت ده چې یو برخه هندو رټل شو ځوانانو د حجاب په خلاف باندې مظاهره پیل کړې وي ترڅو د حجاب مخنیوي وکړي په تعلیمي ادارو کې خصوصا په کالجونو کې او تر دې مخکې په لسګونو نور محجب نجونې د پوهنتون د دروازې مخته کېنولې دي او بندي کړي دي چې تاسو پوهنتون ته نه داخليږئ او یو عمومي غږ په هندستان کې د دې لپاره پورته کړی چې نجونې به نور په تعلیمي ادارو کې حجاب نه کوي. خو کله چې مسکان خورکۍ پوهنتون ته ځي او د حجاب سره ځي نو دا مظاهره چیان الته ولاړ دي او د دې په طرف باندې راځي چې حمله پرې وکړي. خدا دې یو زمری په څیر باندې د دوی مخ ته درېږي او د الله اکبر شعارونه ورکوي. دا شعارونه د رب العالمین دومره خوښیږي چې د دې مظاهره چیانو په زړونو کې هم ډار پیدا کوي. د ټول ځمکې پر مخ هم دا غږ لوړیږي او په آسمانونو کې هم دا غږ منعکس کیږي. دوی دا مقاومت ولې کوي؟ صرف د حجاب په خاطر باندې چې دوی بربنډ نشي. دا د دې هندوانو د ضد و نقیص فکریه چې دوی حیوانیت ثابتوي. له یوې خوا وایي که هغه نجونې چې ځانونه بربنډوي چې دا د دوی خپل حق ده، دا د دوی ازادي ده، نجلۍ د هر څه چې غواړي کولی شي. خو که همدغه نجلۍ بیا حجاب واغوستو بیا نړۍ ولړزېږي د دې په خاطر چې دا حجاب ولې اغوندي. اوس راځو مهمه خبره ته. مسکان اوس الحمدلله نړیوال شهرت هم ترلاسه کړو. د شهرت ترڅنګ یې الحمدلله د هند پارلمان هم ازادي ورکړله چې نجونې کولی شي چې په پوهنتونونو کې حجاب واغوندي او نجونې کولی شي حتی ځان ته مستقل صنفونه هم جوړ کړي. دا د دې یوې خورکۍ د مبارزې له وجې نه دومره ستره کامیابي د خویندو ته په لاس باندې ورغله. اوس راځو چې موږ له دې نه کوم درسونه اخلو. مهمه خبر دا ده هلته په هندي ټولنه کې چې خلک یې سیکولر فکر دي هغلته تقریبا د نور اسلامي نړۍ په پرتله باندې اسلامي فکریه او تربیه هم کمه ده. خو بیا هم جونې د حجاب د ساتنې په خاطر باندې مبارزه کوي، حتی مرګ ته ځانونه ورکوي. خو دلته په افغانستان کې بیا جونې خپل چادري له سره لري کوي په عام محضر کې. بیا دلته جونې مظاهرې کوي د دې په خاطر باندې چې پوهنتونونو ته د داخلېدو په خاطر باندې په موږ ولې حجاب اغوستل کېږي. دا هغه ځمکه ده چې دلته له 1400 کلونو را په دې خوا اسلام موجود ده. خو نن ولې داسې پیښه کېږي؟ د دې او د هغه هندۍ مسکان خور ترمنځ توپیر څه ده؟ دلته اسلامي نظام، دلته اسلامي حکومت، هلته سیکولر او کفري نظام. هلته نجونې د حجاب د ساتلو په خاطر باندې دفاع کوي، دلته نجونې د حجاب لرې کولو په خاطر باندې مظاهرې کوي. ولې؟ دا توپیر په څه کې ده؟ ځکه د مسکان او د دې په شان د نور خویندو تر شا رب العالمین دی او د دې نجونو په شا غرب ولاړ دی. ترڅو د یو څو محدود روپیو په خاطر باندې ترڅو خارج ته د رسیدو په خاطر باندې د افغانستان کلتور او د افغانستان د دین شعائر دا تر پښو لاندې کوي، ورو راچوي، د اعدام تمثیل یې کوي لونګۍ او د چادري. نو د افغانستان دغه میرمنو ته وایم دعا درته کوو او نصیحت درته کوو. تاسو مسلمانان یې که نه هم نسبت مو شوی د مسلمانانو سره له الله نه وویریږئ. که د حجاب دفاع نشئ کولی د حجاب بېزتي مه کوئ. دوم درس موږ د دې نه دا اخیستلی شو
چې د الله اکبر غږ او شعار په سم او مناسب ځای کې پورته کا لکه د مسکان په شان بیا وګوره رب العالمین چې دی کنه وتعز من تشاء بیا چې وغواړي په همدې یو نامه داسې عزت درکړي چې په یوه ورځ کې د ټولې نړۍ ملکه وګرځي. دریم درس د مسکان د خور د میړانې څخه موږ دا زده کوو چې په دې کې یو ستر زیری هم پروت دی. مسلمانانو هر کامیاب انقلاب د یوې میرمنې نه شروع شوی دی. کله چې سمیه رضی الله تعالی عنها د الله اکبر غږ پورته کړو د الله د وحدانیت په خاطر باندې د احد غږ پورته کړو مقابل کې شهیده شوله خو دا د دومره ستر انقلاب پیلامه شوله چې تر ننه پورې اسلام را روان دی او تر قیامت پورې به روان وي. په افغانستان کې د انګریزانو په خلاف باندې د ملالې خورکۍ غږ د انګریزانو د شکست سبب وګرځېدو. په سند کې د ناهید خورکۍ غږ چې الله اکبر غږ یې پورته کړلو په سلګونو خویندې د زندان نه آزاد شولې او په لکونو جریبه ځمکې د مسلمانانو تر سلطې لاندې ولوېدې. نن د مسکان خورکۍ دا یو غږ چې الله اکبر غږ یې د دې ملعون شو هندوانو په مقابل کې پورته کړو دا د یو بل انقلاب زیری دی. ان شاء الله بیا به حجاب حاکم کیږي بیا به د هغو ټولو خلکو خولې بندیږي چې د حجاب په خلاف باندې د سپیو په شان غاپي. بیا به د عائشه رضی الله تعالی عنها بیا به د ملالې خورکۍ بیا به د ناهید خورکۍ بیا به د سمیه رضی الله تعالی عنها پیروانې پیدا کیږي. دا به بیا نارینه روزي. په آخره کې مسکان خورکۍ تا ته وایم د اسلامي ټولنو او د اسلامي ملکونو ټولې هغه نجونې چې د اسلام نسبت ورته کیږي او په ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې او یا په عامو بازارونو او تعلیمي ادارو کې ځانونه بربند کړي دي دغه ټولې د تا او د تا په شان له نورو خویندو د تاسو د پښو د خاورې نه قربان شه. تا نن دوی ته د دوی د عیاشۍ په وړاندې په مخ کلکه څپېړه ورکړه. دا درس ته نه د هندوانو لپاره نه و دا د دوی لپاره هم و د یو څو محدودو لایکونو لپاره د یو ډیر مبهم او محدود او د شهوت نه ډک شهرت لپاره سره د دې دوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیان نسبت کیږي ځانونه بربندوي. خو نن تا دې ته درس ورښودو او تاسو ته وایم لومړی افغانانو د افغانستان هغه میرمنو چې د حجاب ضد یې بیا د ټولې اسلامي نړۍ هغه میرمنو ته وشرمېږئ له مسکان خورکۍ نه او په دوم پړاو کې الله ته وګورئ مه کوئ تاسو نه شرمېږئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته یو داغ جوړوئ.